د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. هند ته د آریایانو راتګ. تر دا اوسه موږ د ډیرو پخوا زمانو په باره کې بحث کړی دی. اوس به نو وګورو چې انسانانو څنګه وده وکړه او څه یې وکړه. دغه ټول وختونه د ماقبل التاریخ د دورې یعنی پری هیسټوریک یا له تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي. مجبور یو چې ډیر چرت او فکر پکې ووهو. اوس نو موږ د تاریخ څنډو یا حدودو ته نږدې سوي یو. راځئ چې وګورو چې په هندوستان کې اول څه پیښه شوه. موږ لیدلی دي چې پخوا وختو کې هند د مصر په ډول یو تمدن درلودی. سوداګري پکې موجوده وه او کښتیو هندي مالونه مصر، بین النهرین او نورو هیوادو ته وړل. هغه خلک چې په هغه وخت کې په هندوستان کې ژوند کاوه دراویډیان یا ډریویډیانز نومېدل. دا هغه خلک دي چې اولادونه یې نن ورځ په جنوبي هندوستان کې د مدراس په شاوخوا کې اوسېږي. آریایان د شمال لخوا د دراویډیانو په وطن ورننوتل. د دغو آریایانو شمېر به په منځنۍ اسیا کې خامخا زیات و او پوره غذایي مواد به یې لاسته نسوای راوستلی، نو نورو هیوادو ته به خپاره سوي وي. یو زیات شمېر یې پارس یا نننی ایران، حتی یونان او نورو غربي منطقو ته ولاړل. هندوستان ته هم پر هغو غرو راواوښتل چې کشمیر ته نږدې دي. آریایان کلک جنګیالیان ول او دراویډیان یې پسې واخیستل. آریایان شاهي هندوستان ته د شمال غربي لارې په جوپو راغلي وي. شاهي دراویډیانو یې په اولو وختو کې مخه نیولې وي، خو څنګه چې په هغو پسې بهیر هم را روان وو نو به یې نسوای نیولای. آریایان د یوې اوږدې مودې لپاره په شمال یعنی یوازې په افغانستان او پنجاب کې پاته سول. وروسته پر مخ لاړل او هغه ځای ته راغلل چې نن یې موږ د ملګرو ولایتو یا یونایټډ پرووینسز په نامه یادوو. دا هغه ځای دی چې موږ پکې اوسېږو. دوی خپلو خپرېدو ته تر هغه ځایه دوام ورکړ چې په منځني هندوستان کې د ویندیا غرونو ته ورسېدل. تر دې غرو تېرېدل سخت وو او دلیل یې دا و چې دغو غرو ډېر ګڼ ځنګلونه درلودل. ځکه نو آریایان د ډېرو مودو لپاره د ویندیا د غرو په شمال کې پاته سول. ډیرو کسانو وکولای سوای چې تر دغو غرو او ځنګلو تیر سي او ځانونه جنوب ته ورسوي، خو ټولو ونه سوای کولای چې دا کار وکړي او دغه سبب و چې جنوب عموماً دراویډي پاته سو. هندوستان ته د آریایانو د راتګ مطالعه ډیره دلچسپه ده. کولای سي چې د هغوی په باره کې له زړو سانسکریټي کتابونو څخه ډیر معلومات ترلاسه کړي. ویدونه ښایي د هغو کتابو له جملې څخه وي چې د دغه وخت په شاوخوا کې لیکل سوی وي. ریګوید یا ریګویدا تر ټولو پخوانی وید دی او له هغه څخه د هند د هغې برخې د ژوند څرنګوالی معلومېدای سي چې آریایانو لاندې کړې وه. له نورو ویدونو او د پوراناو یا پورانس په شان نورو زړو سانسکریټي کتابونو څخه د آریایانو د خپرېدو په باره کې معلومات ترلاسه کېدای سي. ته شاید د دغو لرغونو کتابو خبر ونه لرې. کله چې غټه سي بیا به دې معلومات زیات سي. ته اوس هم په ډېرو هغو کیسو خبره یې چې له پورانا څخه راوتلي دي. د رامایان ستر کتاب بیا وروسته راغلی دی او مهابهارت بیا تر هغه لا وروسته راغلی دی. له دغو کتابو څخه داسې پوهېدلی سو چې کله چې آریایان په افغانستان او پنجاب کې اوسېدل دغه منطقه یې برهماورت بلله. هغه وخت افغانستان ګندارا بلل کېده. په مهابهارت کې د ګنداري په یاد
هیواد ده. هغه یې په دې سبب ګنداري بلله چې د ګندارا یا افغانستان وه. افغانستان او هندوستان اوس دوه جلا هیوادونه دي، خو په هغو وختو کې یو وطن و. کله چې آریایان پر مخ ولاړل او د ګننا او جمنا د رودونو شاوخوا ته ورسېدل، ټول شمالي هند یې آریاورته یا آریاورت وبلله. هغو د پخوانیو وختو د خلکو په شان د رودو پر غاړو په ښارو کې استوګنه شروع کړه. کاشي یا بنارس، وارانسي، پرایاګ او نور ډیر ښارونه د رودو پر غاړه پراته دي.